سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1405 هجري لمریز کال د غویي درېیمه چې د 2026 زیږدیز کال د اپریل له 23 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هېواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د ملګرو ملتونو له لوري د نجونو پر مخ د زده کړې بندیز لرې کېدو غوښتنه. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د نجونو پر زده کړو د لګول شوي بندیز د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. بهرنیو اتباعو ته د کاري ویزو ورکړه او تعقیب. کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي هغه بهرني اتباع چې په سیاحتي ویزو هیواد کې کار کوي په جدي ډول دې تعقیب شي. او افغان او آذربایجاني چارواکو د ترانسپورټي اړیکو پر پراختیا او د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د نجونو پر زده کړو د لګول شوي بندیز د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو ویلي د 4 کالونو په تېرېدو سره لا هم د افغان نجونو یو بشپړ نسل له زده کړو بې برخې پاتې دی. د نجونو د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه ماموریت یا یونما یو ځل بیا د نجونو پر زده کړو د لګول شوي بندیز د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یونما ټینګار کړی چې زده کړه په ځانګړې توګه د معلوماتي او مخابراتي ټکنالوژۍ په برخه کې د کارموندنې د فرصتونو د رامنځته کولو، نوښت ته د لارې هوارولو او د افغانستان د یو باثباته روښانه راتلونکي لپاره بنسټیز ارزښت لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي هغه بهرني اتباع چې په سیاحتي ویزو هیواد کې کار کوي په جدي ډول دې تعقیب شي. د ریاست الوزرا عالی مقام د حکم پر اساس د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار چارو معین مولوي محمد زاهد احمدزي په مشرۍ ناسته کې بهرنیو اتباعو ته د کاري ویزو د ورکړې، په سیاحتي ویزو د کار د مخنیوي، د کاري ویزو بهیر د تنظیم او بهرنیو اتباعو ته د کاري جواز په ورکړه کې د نورو اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې شوي. د کار چارو معین ویلي چې بهرني وګړي باید د اسلامي امارت د قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره سم عمل وکړي او ټینګار یې کړی چې د وګړو ته د کار جواز د ورکړې بهیر اسانه او منظم شوی او هغه بهرني اتباع چې په سیاحتي ویزو هیواد کې کار کوي په جدي ډول دې تعقیب شي. د غرض یاده نسته کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري معین مولوي قدرت الله جمال ویلي هیواد ته د بهرنیو اتباعو تګ راتګ له بېلابېلو اړخونو ارزښت لري او د هغوی حضور د دولت د عوایدو په زیاتوالي او د کار او تولید په کیفیت کې مهم رول لري. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې د بهرنیو پانګوالو لیوالتیا او پانګونه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره اړینه ده. افغان او آذربایجاني چارواکو د ترانسپورټي اړیکو پر پراختیا او د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې آذربایجان ته د ملا فیض الله تمیم په مشرۍ تللی پلاوی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین مولوي احمد الله زاهد او د نفتو او غازو اماراتي شرکت مشر انجینر حسن هم ګډون درلود. د یاد هیواد د ترانسپورټ وزارت له معین سره لیدلي. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د ټرانزیټ اسانتیاو، د افغاني بارونکو موټرو د تګ راتګ او د نفتي موادو د انتقال په برخه کې پر همکاریو هر اړخیزه خبرې شوې دي. د غرض دواړو لورو د ترانسپورټي اړیکو پر پراختیا او د ګډو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. بلور آذربایجاني لوري ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان سره به د ټرانزیټ او ترانسپورټ په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. تمه ده چې د دغو همکاریو په پراخېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورټي او ټرانزیټي اړیکو کچه نوره هم لوړه شي. له پاکستان څخه تر 300 زیات بندي افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې په روانه اونۍ کې 334 تنه افغان کډوال چې د پاکستان په بندخونو کې بندي وو تر ازادېدو وروسته د تورخم فرضي کرښې او سپین بولدک له لارې هیواد ته راستنه شوي. د تورخم او سپین بولدک د لیږد امریتونو د مسؤلینو په خبره 229 تنه د تورخم فرضي کرښې او 115 تنه د سپین بولدک له لارې راستنه شوي. یاد وزارت زیاته کړې چې دغه کسان د استوګنیزو سندونو د ځینو ستونزو له امله نیول شوي او له 3 ورځو تر 3 میاشتو پورې بندیان وو. دغه زیات کډوال تر ثبت او د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته لیږدول شوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وزیر د ترکیې هیواد ترکسل دولتي شرکت له مسؤلینو سره پر لیکنه ترسره کړې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي چې د یاد وزارت وزیر مولوي حمدالله نومانی د ترکیې د سپوږمکۍ انټرنیټ او ټکنالوژۍ په برخه کې مخکښ دولتي شرکت د بهرنیو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او پروژو رئیس فاتح شیک او مل پلاوي سره په آنلاین بڼه ناسته کړې. د یاد وزارت په وینا پر لیکه جوړه شوې ناسته کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د ډیجیټل حکومتولۍ په برخه کې د دوی همکاري اړینه ګڼلې او ویلي دي چې خپلې تجربې له افغانانو سره شریکې کړي. بلور د ترکیې د دولتي شرکت مسؤلینو ډاډ څرګند کړی چې دوی چمتو دي څو د ډیجیټل حکومتولۍ په برخه کې خپلې تجربې له افغانانو سره شریکې او هغه تجارب چې دوی په قبرس او ترکیې کې ترلاسه کړي هڅه به وکړي افغانانو ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې ترکسل د ترکیې هیواد یو له مهمو او معتبرو دولتي شرکتونو څخه دی چې د سپوږمکۍ انټرنیټ او ټکنالوژۍ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. او وروستی خبر همدا چې په دوحه کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د افغانستان لپاره د ایټالیا له سفیرې صبرینا وګوری سره لیدلي. د یاد سفارت د خبرپاڼې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او ایټالیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د اوسني سیاسي وضعیت، روغتیایي، اقتصادي موضوعاتو، په هغه هیواد کې د افغان اتباعو لپاره کنسولي خدمتونو، افغانستان ته د بشري مرستو او نور موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي. کورني خبرونه همدومره و. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 news 24 خبرونې د الله پامان.